سلامونه او نیکې هیلې دوستانو، په دې ویډیو کې په دې کار کوم چې څرنګه وکولای شو د تلیفون دلمس او د ګوتې نشانګر فعاله کړو، ترڅو د تلیفون هر قسمت یا هر حصه چې مونږ ټچ کوو یا لمس کوو مونږ ته په یو علامت یا نشان سره وښودل شي. د لمس د نشانګر د فعالولو لپاره دوه لارې لرو. لومړی د تلیفون د تنظیماتو له طریقه او دوهم د ماوس څخه استفاده. نو د دې د زده کړې لپاره ویډیو تر اخره را سره تعقیب کړئ او بیا هم وایم چې زمونږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، هغه زنګوله هم په آل باندې قرار ورکړئ ترڅو زمونږ د راتلونکي ویډیوګانو څخه هم باخبره شئ. نو د لومړۍ مرحلې لپاره راځو تلیفون تنظیماتو ته. په دې کې about فون باندې کلیک کوو. راځو سافټویر انفارمیشن په دې کلیک کوو. په سافټویر انفارمیشن کې موږ بیلټ نمبر لرو، په دې به 9 وارې کلیک وکړو ترڅو هغه د رمز صفحه ظاهره شي. دلته به د تلیفون رمز مو ورکړی، په ټیک به کلیک وکړئ. وروسته د دې نه به بیرته په شا تګ وکړئ، را به شئ د تنظیماتو مینو ته. لاندې د about فون نه مونږ ته یو بل ټولز په نامه د ډیولپر آپشن باندې به کلیک وکړئ. په دې کې مونږ لرو شو ټچز، لاندې به راشئ. شو ټچز دا غیر فعاله ده، تاسو به فعاله کړئ. نو چې کله دا فعاله شي، اوس که زه په هر قسمت کې فرضاً په هر قسمت کې زه چیرې کلیک کوم ماته به یو علامت هلته فعاله کیږي، یو علامت د دایرې په شکل باندې معلومیږي. په دې کلیک کوم هغه علامه به ښودل کیږي چې په کوم ځای باندې لمس قرار لري. او که بیرته غواړئ هغه علامت غیر فعاله کړئ، په سیټینګ به کلیک وکړئ، را به شئ په ډیولپر آپشن به کلیک وکړئ او دا به د 2 قسمت نه بیرته غیر فعاله کړئ. نو هغه علامت د لمس به غیر فعاله شي. اوس که زه دلته کلیک کوم نو ماته به نه ښکاره کیږي. دوهمه لار د ماوس پاینټر یا د ماوس نشانګر فعالول په تلیفون کې دي. د دې لپاره مونږ 2 شیان ته ضرورت لرو. یو چیپ ته چې USB وخوري او د تلیفون سره وصل شي، او دوهم ماوس ته. نو مونږ به د ماوس USB د چیپ سره وصل کړو او وروسته به د USB د تلیفون سره وصل کړو. نو اوس به دلته مونږ ته د ماوس پاینټر فعاله شي او کولی شئ استفاده ترې وکړئ. دوستانو، دا وه زموږ نننۍ ویډیو، په دې هیله چې د استفادې وړ مو وګرځي. نو ویډیو در سره لایک کړئ، چینل مو د حمایت لپاره سبسکرایب کړئ، هغه زنګوله هم په آل باندې قرار ورکړئ. نو تر بیا مو په لوی رب سپارم. الله مو مل شه.